بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. که غواړئ چې زما په زړه کې زما په مخ کې نور راشي، یو داسې مجرب یو قرآني عمل درته ښیم چې څوک هم دا عمل شروع کړي ان شاء الله په مخ کې به یو بې انتهایی ښایسته نور پیدا شي. دغه عمل چې دی دا مجرب عمل دی، یو قرآني عمل دی او ډیر زیات آسان دی. دا عمل چې دی دا د سورة نور 35 نمبر آیات دی. دا آیات مبارک با روزانه یو پیر وایي او په ځان به چوف کوئ. ان شاء الله د دې د برکت سره به ستاسو په مخ کې یو ښایسته نور پیدا شي، ستاسو په زړه کې به یو نور پیدا شي. دغه عمل درته ښیم نو خامخا د دې د کولو کوشش شروع کړئ چې په مخونو کې هم یو ښایسته نور پیدا شي. دوستانو دغه آیات مبارک درته وایم، دې ته غوږ شئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نو دوستانو دغه وو د سورة نور 35 نمبر آیات. کوم انسان چې هم دا آیات مبارک روزانه یو پیر وایي او ځان باندې چوف کوي نو ان شاء الله د دې د برکت سره به د هغه په زړه کې او په مخ کې یو بې انتهایی نور پیدا شي. دغه عمل د نورو دوستانو سره ضرور شریک کړئ. تل د بلې ویډیو پورې راغلی. اجازت. جزاک الله.